اوس یو چیک آوټ کوو چې موږ پروډکټ بای کوو د وینډر نه چې هغه څنګه بای کېږي او پروسیجر یې صحیح. دلته کې مختلف آپشن دی. اوس دلته کې دا کوم یو وینډر خرڅوي هغه ښایي چې سولډ بای دا یو. نو زه دا وینډر فرض که ما سلیکټ کو دا پروډکټ زه دنه بای کوم. په دې ما ایډ ټو کارټ باندې کلیک کو او اوس چې دی زه به لاړ شم پروسیډ ټو چیک آوټ ته او په دې ځای کې به زه خپل نوم ورکړم چې ابو بکر. کمپنی نیم آپشنل دی. کنټري به زه خپله سلیکټ کړم پاکستان او سټریټ ایډرس به زه ورکړم چې سیدو به ولیکم هم پوره دی. سیود مو ولیکو سیدو دی. ټیک شوه. ټاون به هم زه سوات سلیکټ کړم. سټیټ به زه کې پښتونخوا سلیکټ کړم او زیپ کوډ به زه 19200 سلیکټ کړم. فون نمبر به پکې ډیمو ټایپ کړم. دلته به زه ایمیل هسې ورکړم c@c.com او دلته به زه لوکیشن چې دی ایډرس کم لوکیشن ته زه دغه کول غواړم هغه به ورله زه لوکیشن ورکړم چې په دې لوکیشن باندې دې شپمنټ وکړه نو هغه ایډرس به هم زه ولیکم چې سیدو. دلته کې نور څه آپشن پکې نشته او زه به اوس په ډایرکټ بیک ټرانسفر یا کیش آن ډیلیوري زه به کیش آن ډیلیوري سلیکټ کړم او دنه به زه دا پروډکټ بای کړم. چې دنه دا پروډکټ ما بای کړو نو ماته زما دلته کې د آرډر هغه ډیټیل ښیي چې دا ستا آرډر دی او دا ډیټیل دی د دې. که زه اوس وینډر اکاونټ ته راشم او زه دا ریفریش کړم نو دلته کې په آرډرز هغه ته اوس راشو آرډرز ته نو دلته کې یو آرډر راغلی آرډر دا نمبر دی دونه ارنینګز ما وکړو او دا آرډر چې دی دا اوس پروسیسینګ کېږي چې زه د دې په ویو باندې کلیک کړم نو دلته کې د دې ځای کې نه هغه چینج کولی شم. اوس پروسیسینګ کېږي زه چې دا کمپلیټ شو زه په کمپلیټر باندې کلیک کړم دا آرډر زما کمپلیټ شو دلته ما دا آیټم ډیلیور کړو. که زه ریفنډ کول غواړئ د دې ځای کې نه ریفنډ آپشن شته. ما تاسو ته ویلي ومو که دا تاسو ډسیبل کول غواړئ نو دا تاسو بیا ډسیبل کولی هم شئ. نو دلته چې دی آرډر دغه شو ریسیو شو. که زه اوس دلته کې مای اکاونټ باندې کلیک کړم دلته به ایمیل لاړ شي چونکه اوس د رجسټریشن نه دی شوی خو دلته به ایمیل په هغه ایمیل لاړ شي چې ستا اکاونټ چې دی هغه ستا آرډر چې دی هغه کمپلیټ شو. که زه اوس د دې کې ریپورټس ته راشم نو ریپورټس کې به اوس څه نه څه شو کوي چې مطلب د ټوټل سیلز چې دی دونه کړي دي ارنینګ په دته به کې دومره راغلی دی او د دا پرچیز یو پروډکټ یې خرڅ شوی دی نو هغه ټول د ښیي. که پیمنټس ته زه راشم پیمنټس کې ګورو ویډرا ته نه ده شوي لا نو د ویډرا هسټري چې دا هغه نه شو کوي. که زه اوس د ایډمن سایټ ته راشم چې ایډمن سایټ باندې به آپشنز اوس څنګه شو کېږي نو که زه راشم دلته کې وینډرز ته دا سیټینګ مونږ کتو په وینډرز کې کمیشنز ته زه راغلم دلته کې ماته 1 آپشن ښیي نو مطلب دا چې دا یو سیلینګ وشو او د دې سټیټس چې دی انپیډ اوس ماته شو کوي نو مطلب دا چونکې ما کیش آن ډیلیوري سلیکټ کړی نو ځکه نو اوس سټیټس انپیډ ځکه دی چې دلته ما لا پیمنټ د دې نه دی کړی. ټیک شوه. نو د دې ځای نه ماته ښیي چې دا آرډر سلیکټ شو او ارنینګ په دې کې دومره راغی. اوس دلته کې وینډرز باندې چې زه سلیکټ کړم نو ماته زما هغه وینډرز ښیي چې د سره 2 پروډکټس دي او د سټیټس اپروቭ دی دا ایمیل دی دغه یوزر نیم دی. په ریپورټس سیکشن باندې چې زه کلیک کړم چې څومره سیلینګ شوی هغه به ماته ښیي. دیس منث کې چې څومره شوی هغه به ماته ښیي. هغه ټول وینډرز نه چې کوم وینډر نه څونه سیلینګ شوی هغه به ټول دلته کې ښیي. نو هغه ریپورټ چې څونه سیلینګ کېږي بیا د دې ځای نه منیج کېږي او هغه ټول تاسو منیج کولی شئ. نو موږ د ملټي وینډرز آپشن وکتل ښه په ډیټیل سره دغه پکې نور په دې کې خاص څه نه خو بس دغه موستلی د پلګینز او تیمز کسټمایزیشن کولی او بیا که تاسو په خپل کسټم کوډ زده کوئ نو کم ریکوایرمنټس تاسو ته د کلاینټ راځي نو تاسو د هغې مطابق هم بیا کسټمایزیشن کولی شئ. نو په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته کسټمایزیشن آپشن ښیم چې داسې څه آپشن دي چې هغه تاسو بیا د خپلې مرضۍ سره چې تاسو له کوډینګ درځي د هغې کسټمایزیشن تاسو کولی شئ.